السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ و روغ یاست؟ الله عز وجل دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به تندرسته او خوشحاله یاست. نن موږ تاسې د خیر سره عطرونه وایو. د وظیفي ګروپو په لړ کې اکسیجن لرونکي وظیفي ګروپونه مو راپیل کړي وه. الکول په مکمل ډول باندې پای ته ورسېدل. اوس نن موږ تاسې درس دی عطرونه. نن به موږ تاسې د عطرونه وپېژنو چې دا څه ډول مرکبات دي. د عطرونو ډولونه به وپېژنو. عطرونو مرکباتو ته څنګه نومونه یا نومېښودنه ورکول کېږي او عطرونه کوم خاصیتونه لري. نو دا زموږ تاسې د نن ورځې درسي پلان دی. خدای دې وکړي چې تر پایه پورې راسره پاته سئ. امید لله رحیم. عطرونه د هایدروکاربنونو هغه مشتقات چې په خپل ترکیب کې اکسیجن د هیترو اتوم په توګه باندې ولري. د هیترو اتوم په ډول باندې یو عضوي مرکب اکسیجن په خپل ترکیب کې لري. نو عطرونه د هغو د جملې څخه یو ډول مرکبات دي. په پخوانیو وختو کې او پخوا وختو کې د عطرونو چې په جراحي عملیاتو کې د بېهوشه کوونکې مادې په حیث باندې استعمالېدل. د عطرونو په جوړولو کې هم د دوی څخه کار اخیستل کېږي. عطرونه اصلي عطري مرکبات هم ورته ویل کېږي. مختلف خوشبویه عطرونه شته. مختلف مرکبات د عطرونو ښه بوی لري چې په عطرونو کې استفاده ورڅخه کېږي. په کیمیاوي تجربو کې د مختلفو موادو د بیلولو یا جلا کولو دپاره عطر پکارول کېږي. ولې؟ ځکه چې عطر چې دي هغوی د حل قابلیت زیات دی. یو شی په ذهن کې په اسانۍ سره حلوي. د عضوي محللو په ډله کې که چیرې موږ تاسې د حل کوونکې مادې بیان کوو نو په لوړو کټګورۍ کې عطر راځي چې مواد په ځان کې حل کوي. اوس لکه د نباتي غوړو د لاسته راوړلو لپاره د عطرونو څخه کار اخلو او وروسته عطر په مختلفو طریقو د نباتي غوړو څخه جلا کوو. غوړي په ځان کې حلولی سي عطرونه. د بل مخلوط څخه موږ کولی سو چې غوړي د عطرو په واسطه حل کړو او دواړه سره جلا کړو. اصلا د عطرو جوړښت خو موږ مخکې دغه جوړښت موږ تاسې په وظیفي ګروپ کې ویل دي چې یو اکسیجن دوې رابطې د چا سره لري؟ د راډیکلونو سره لري. نو دا جوړښت و الکولو او اوبو ته ډېر ورته دی. تاسې خپله ورته وګورئ. که زه چیرې د دوی هغه اصلي ویسپر ساختمان تاسو ته ولیکمه نو ویسپر ساختمان کې موږ د اوبو مالیکول داسې ویلی دي چې موږ وایو یوه زاویه یې لویه او یوه زاویه یې ټیټه ده، کمه ده. هغه په دې خاطر چې اکسیجن دوه دانې جوړه آزاد الکترونونه پر خپل شاوخوا باندې لري. د یوه زاویه یې غټه سوه، یوه زاویه یې کمه سوه. که چیرې دواړه هایدروجنه وه په عطري ګروپ کې هغه اوبه دي. دغه او چې دوې اړیکې آزادې ولري دې ته خو موږ عطري ګروپ وایو. که چیرې دواړه رابطې د هایدروجنو سره وي نو دا اوبه سولې. او که چیرې داسې وو چې یوه رابطه یې د راډیکال سره وه او بله رابطه یې د هایدروجن سره وه نو دې ته بیا موږ تاسې الکول ویل. اوس که چیرې داسې چې د دغه اکسیجن دواړې رابطې د راډیکلو سره سي نو دې ته بیا موږ تاسې عطر وایو. ډېره اسانه خبره ده. عطر اوبو ته ورته یا الکولو ته ورته جوړښت لري. صرف په عطرو کې کوم هیترو اتوم اکسیجن چې دی د هغه پر شاوخوا باندې د هیترو اتوم اکسیجن چې دی د هغه دواړې اړیکې د راډیکلو سره راځي. عطرونه څلور مهم ډولو ته موږ تاسې ویشلی سو. یو هغه عطرونه دي چې دا راډیکلونه یې ځنځیري بڼه ولري. ځنځیري عطرونه ورته ویل کېږي. یو هغه راډیکلونه دي چې راډیکلونه یې کړیز جوړښت ولري. هغه ته موږ تاسې کړیز عطرونه وایو. صحیح ده؟ ګوره ځنځیري سوه CH3 رابطه CH2 رابطه O رابطه CH3. دا ځنځیري عطر په نوم سره تاسې یادولی سي. صحیح ده؟ او بل مثال د کړیز دپاره
د کړیز دپاره تاسې ورته وګورئ دا یو د فینایل ګروپ دی رابطه لري د اکسیجن سره بیا رابطه لري یو بل د فینایل ګروپ د اکسیجن سره صحیح سو یا اوس دلته چون چې راډیکلونه کړیز دي نو ځکه وجې ته کړیز ایتر موږ ویلی سو صحیح ده بل ډېر مشهور دوه نور ډولونه لري چې یو متناظر او بل هم غیر متناظر ایترونه دي د اکسیجن و دواړو طرفو ته راډیکلونه راځي که چیرې دا دواړه راډیکلونه یو شان وي وجې ته متناظر ویل کېږي هغه که کړیز وي که زنځیري فرق نه لري یعنې که کړیز ایتر کې موږ وګورو که په زنځیري ایتر کې وګورو چې دواړه راډیکلونه یو شان وي هغوی ته موږ تاسې متناظر ایتر وایو آر او دا بل راډیکل یې هم آر وي لکه دغه ډای فینایل ایتر چې او که چیرې یو راډیکل آر او بل راډیکل آر زبر سي یعنې راډیکلونه یو د بل سره فرق وکړي نو هغه ته غیر متناظر ایتر وایو هغه هم که کړیز او که زنځیري اوس دلته وګورئ دلته دا راډیکل چې دی ایتایل دی او دا راډیکل میتایل دا دواړه فرق سره لري نو دا مثال هم موږ تاسې د چا لپاره کارولی سو د غیر متناظر لپاره او دغه د کړیز ایتر مثال موږ د متناظر لپاره هم چیش کولی سو کارولی سو ډېره ساده خبره سوه اوس ګورئ ځینې مثالونه ما درته راخیستي دي په دغه کې په متناظر ایتر کې CH3 او CH3 دواړه راډیکلونه یو شان دي نو دا متناظر ایتر دی دواړه راډیکلونه یو شان دي فینایل C_H5 C_H5 دواړه راډیکلونه د اکسیجن په دواړو طرفو کې یو شان دي نو دې ته متناظر یا سیمیټریک ایتر وایو او هغه ایترونه بیا که چیرې د دواړو طرفو موازات فرق سره وکړي یا راډیکلونه فرق وکړي نو دا میتایل دی او دا بیا C2H5 ایتایل دی دا چې شو ایتایل شو دواړه راډیکلونه فرق سره لري دا یو غیر متناظر ایتر دی دا بیا وګورئ دا CH3 یو راډیکل دی دا C_H5 بیا بل راډیکل دی دا دواړه راډیکلونه بیا یو د بل سره فرق لري نو دغسې مرکبات موږ عمومي فورمول د دې دپاره دا شی ښیي د دې دپاره عمومي فورمول دا شی ښیي چې RO_R زبر دا د غیر متناظر دپاره او که RO_R هغه بیا د متناظر دپاره کاروو انشاءالله العزیز زه چې وم په دا به مثال خلاص سوی وي راځم د ایترونو نومېښودنې ته ایترونه هم د نورو مرکباتو په شان باندې د ایترونو لپاره دوه ډوله نومېښودنه موږ تاسې وایو د ایترونو لپاره څو ډوله نومېښودنه وایو دوه ډوله نومېښودنه وایو معمولي نومېښودنه او ایوپاک نومېښودنه اول معمولي نومېښودنې ته راځم په معمولي نومېښودنه کې د متناظر ایترونو لپاره لومړی د ډای کلمه ذکر کوو بیا د راډیکل نوم اخلو او په پای کې د ایتر کلمه ذکر کوو اوس وګورو موږ ایترونه چې دي دوه مهم ډولونه یې وه کړیز و زنځیري خو چې دي هغه خو د دوی د جوړښت د لحاظ څخه شوله پاتې شو متناظر و غیر متناظر موږ لرو په متناظر کې موږ داسې کوو فرض کړئ دلته دا څو مثالونه موږ ته راخیستي دي راډیکلونه خو دواړه یو شان جاوه نو د دواړو راډیکلونو نوم جلا جلا اخیستل دا خو مناسبه نه ده د دې پر ځای ما د ډای کلمه ذکر کړو ډای یعنې دوه د دا میتایل دی دا میتایل دی نو یو میتایل مې ذکر کړي ډای میتایل یعنې دوه میتایل دي او دا ایتر دی دا مرکب ته وګورئ ډای ایتایل C2H5 ډای ایتایل ایتر دا مرکب ته وګورئ پروپایل دی دا هم پروپایل دی ډای پروپایل ایتر په غیر متناظر کې بیا د ډای کلمه نشته په دې کې بیا موږ تاسې اول د کوچني معوض نوم اخلو بیا د لوی معوض نوم اخلو وروسته د ایتر کلمه ذکر کوو اوس ګورئ دا معوض یو کاربن لري یا دا راډیکل او دا راډیکل دوه کاربنونه لري نو خو دا دوه کاربنونه والا غټ شو نو اول د کوچني نوم اخلو د کوچنی معوض یا راډیکل چې دی د دې نوم میتایل دی دا دی ما اول میتایل ذکر کړي بیا د لوی معوض نوم اخلو چې ایتایل دی بیا وروسته د ایتر کلمه ذکر کوو تاسې کولی سئ دا یوه قاعده یې دا ده چې موږ کوچني معوض نوم اول اخلو بیا پسې د لوی معوض نوم اخلو یوه قاعده یې دا ده چې د ای بي سي تورو ته یې ګورو اوس ګوره دغه ای نږدې ده و ای بي سي ته دریم نو اول باید ایتایل ولیکو دوهم باید میتایل ولیکو چا داسې کړي وو چې اول یې ایتایل راوړی وي دوهم یې میتایل راوړي تاسې مور سره دغه کېږي جنجال مور سره کوئ مور ته وایاست چې دا غلط دی ځکه چې دا کوچنی معوض چې شاته کړی دی هغسې نه خو ما درته دغه دواړې قاعدې چلیږي دواړې قاعدو باندې صحیح راځي
اوس راځم پسې دا بل تاسو ورته ګورئ. اوس دلته بیا دا C2H5 دا C3H9 نو C2H5 ایتایل کوچنی دی نو اول ایتایل پروپایل ایتر او که چیرې بي سي ته راسو د بي سي د نکاس هم نوم ورکولی سي که د دې سره فرق وکړي هم پروا نه لري. ای بي سي کې تاسو وګورئ ای نږدې ده دا د ای دلته مخته راغلې ده. اوس د ای بي سي قاعده او د کوچني ماوس قاعده دواړې دلته په یو نامه کې صدق کړي دي. په ځینو کې بیا فرق کوي لکه په دا لوړه نوم کې نو په دې کې تاسې مه ورته دغه کېږي شروع کېږي مه. دلته ورته وګورئ بیا C3H9 پروپایل دی او بیوتایل دی. پروپایل بیوتایل غټ شو بیوتایل ایتر. که چیرې وجې ته موږ د اول بیوتایل ولیکو بیا پروپایل ولیکو بیا ایتر ولیکو هم سمه خبره ده. ولې ځکه چې دلته بیوتایل په دې خاطر موږ اول لیکلی سو چې بي نږدې ده و ای ته نسبت تر پي صحیح ده. خو په دغه اوس دلته خو دواړه ممانه صحیح سوه که بیوتایل در مخکې که پروپایل در مخکې کوچنی مواد دې مخته کوي دا قاعده جې عملي کړه. که بیوتایل مخته کې خو نو اول تور ای بي سي په قاعده دې ولیکئ. مګر دا دوهم مرکب ته تاسو وګورئ دلته تاسې دوه نومه نه شئ ورکولی د هغه یو نوم یې دی په دواړو قاعدو کې صحیح ده. خو هر ډول نوم چې تاسو ورته ټاکئ په دغو دوو کې یوه قاعده باید خامخا ورته متوجه یا دواړې یا یوه. راځم پسې پسې ایوپاک نومښودنې ته. په ایوپاک نومښودنې کې موږ تاسې دغه د ایتر سلسلې مرکبات چې دې ته موږ الکوکسي الکان مرکبات وایو. چې ورته وایو الکوکسي الکان. دا د الکا د کلمې پر ځای باندې همیشه موږ تاسې شماره د کاربونو ذکر کول په یاد مو جي چې څو کاربونه وه. دلته موږ داسې کوو چې په دغه د ایوپاک په نومښودنه کې الکوکسي الکان معنا څه شي. دغه یوه برخه مرکزي برخه ټاکو هغه ته د الکان سلسلې نوم ورکوو. متوجه یاست؟ څه شي کوو موږ تاسې یوه برخه مرکزي برخه ټاکو. مرکزي برخه یعنې د اکسیجن پر شاوخوا خو دوې برخې شته. په دا دوو کې یو مرکز ټاکو د الکان په نامه یې یادوو او د دا بل سره اکسیجن یو ځای کوو. فرض کړئ اوس دلته وګورئ دغه برخه چې ده دا مې اکسیجن ورسره یو ځای کړي نو دا الکوکسي ګروپ سو. کوم ګروپ سو؟ الکوکسي. په الکوکسي کې دا نو کوم دې ته څنګه نوم ورکولی سو؟ یو کاربن دی نه نو د الک پر ځای میت کلمه ذکر کوم. نور هغه د اوکسي کلمه ورسره یو ځای ده ځکه د اکسیجن په سبب باندې دا میتایل دی که اکسیجن ورسره راسي میتوکسي. دا بله برخه یې ما چې مرکز ټاکلی دی د الکان دپاره په دې کې څو کاربونه دي؟ یو کاربون چې ولري هغه ته میتان وایي. میتا یو سو د الکان په سلسله یې نوم کښېږده میتان. نو د اکسیجن سره چې کومه برخه تاسې یو ځای کوئ هغه برخه به الکوکسي په نامه سره تاسو د الکوکسي تر عنوان لاندې به نوم ورکوئ پر قاعده به نوم ورکوئ او هغه پاته برخه چې تا مرکز ټاکلی دی هغه مرکز به بیا د الکان په نامه ونوموئ. اوس چون چې دلته یو کاربن دی د الکان په نامه چې نوموي دا میتان دی او دا اکسیجن چې ورسره یو ځای شو د دې سره چون چې دلته هم یو کاربن دی نو دا میتوکسي ګروپ دی. که چیرې دوه کاربونه وای ایتوکسي به وای. که درې کاربونه وای پروپوکسي به وای. که څلور کاربونه وای بیوتوکسي به وای. دغسې پنتوکسي هیکزوکسي دغسې پسې ځه. دلته نو اوس دا مرکز او د الکوکسي ګروپ به څنګه ټاکو؟ مهمه خبره دا ده ډېره اسانه خبره ده. مرکز همیشه چې کم راډیکال ډېر کاربن اتومونه ولري هغه مرکز دی. چا لږ ولري هغه د الکوکسي ګروپ دی. که چیرې دواړه یو شان وه بیا خو نو مشکل نشته. په دواړو کې یو الکوکسي وټاکئ یو مرکز وټاکئ. لکه دغه دا مثال چې دی. اوس په دوه مثال کې تاسې ورته وګورئ دلته به دا CH3 کوچنی دی دا C2H5 لوی دی نو دا به مرکز دی. مرکز مو په الکان په نامه یادوه نه نو د الکان په نامه C2H5 دی. C2 کاربونونه چې دوه د الکان په نامه په نومښودنه کې موږ څنګه ورته وایو؟ ایتا خو دوه ته وایي ANE به ور اضافه کړو ایتان. دا ایتان دی. خو که چیرې ایتان زه ووایم نو خو دا برخه یې پاته سوه دا برخه میتایل دی اکسیجن سره دی میتوکسي نو میتوکسي ایتان. دلته دوی غلط شوي دي. دا ګورئ دغه ME کوي. دا ما کتاب څخه راخیستی دی کاپي پیسټ خو په کتاب کې به هم ستاسو په کتاب کې به هم شاید غلط وي. نو ایتان شو دا یعنې ګر سره دا M دغه ایسته کوي هغه دی ETHANE میتوکسي ایتان. مرکزي برخه یې دوه کاربونه لري ایتان
او میتوکس الکوکس ګروپ یو کاربن لري میتوکس دلته راسي دا دواړه بیا یو شان دي نو په دې دواړو کې یو میتوک دغه ایتوکس وټاکي بل الکان وټاکي ایتان دواړه یو شان دي نو تاسو کولای شئ د اول C2H5 د اکسیجن سره ځکه ایتوکس ورته وایي دا بل ته څه وایي ایتان وایي یا د اول ته ایتان وایي دا پسې ته ایتوکس وایي خو د ایتوکس د اول د واره چې موږ دا نوم دلته ټاکو تاسو به د الکوکس د ګروپ نوم اول لیکئ او د مرکزی برخې د مرکب نوم به څه لیکئ دوهم یا وروسته لیکئ دلته بیا تاسو ورته ګورئ دلته څنګه مثال دی دا ګورئ دا بیا میتوکس دی که نه دی او دا هم 3 کاربونه لري پروپان دلته بیا ورته ګورئ دا 2 کاربونه والا دی او دا 3 کاربونه نو دا مرکز شو او دا الکوکس ګروپ شو دا ته موږ تاسو وایو چې C2H5 خو نو ایتوکسی پروپان دا دلته نوم شته ایتوکسی پروپان که چیرې بل فرض داسې سي چې موږ تاسو داسې یو مرکب ولرو چې هغه موازی ولري مثلا داسې CH3 رابطه O رابطه C دا هم CH3 رابطه CH رابطه CH3 رابطه Cl رابطه CH3 فرض کې داسې مرکب موږ تاسو ودرلودی صحیح ده پای پاک نومشدنه کې خو موږ تاسو داسې کول چې اول من زنجیر خلاصو دا تیار خلاص شکل دی چې دا تړلې وي خلاصوي صحیح ده دوهم اوږد زنجیر انتخاب وي اوږد زنجیر په دې کې تاسو پوهیږئ چې مرکزی برخه کې باید انتخاب شي مرکزی برخه دا ډېر کاربنونه لري نو اوس په دې کې اوږد زنجیر ته بیا شماره ورکړو شماره د کوم طرف څخه چې اکسیجن و کوم طرف ته نږدې نو یو سر د زنجیر دا سو دا یو دا 2 دا 3 دا 4 دا 4 چې دا بیوتان دی مګر موږ دې ته داسې وایو په دوم کاربن باندې کوم ګروپ وصل دی میتوکس نه صحیح ده نو اول زه د معوضاتو نومان اخلم پر دوم کاربن میتایل هم وصل دی پر دریم کاربن کودرین وصل دی نو زه دې داسې نوم کوم چې 2 میتایل دو میتایل بیا د ډش علامه 3 کلورو درې کلورو د هغه څخه وروسته بیا نو خلاصو موازات اوس لیکم چې 2 میتوکسي که دا 2 میتوکسي در مخه ولیکئ کې وروسته ولیکئ فرق نه لري ښه په ځینو کتابو کې در مخه هم راغلی وي په ځینو کې په منځ کې ځینو کې په پای کې فرق نه لري میتوکسي یعنې دغه ګروپ خو نو میتوکسي ګروپ دی نه دا میتوکسي نو دا ډېرې د په اصطلاح سپیل ته تاسې مه ګورئ زه مازې یو کار ځینې اخلم میتوکسي اوس نو کاما بیوتان 4 کاربنونه لري نه زنجیر دا بیوتان د الکان په سلسله یې نومېږي بیوتان دا دې لپاره نو شو داسې کولی شئ تاسې سخت سوالونه د ځانه جوړ کړئ او هغه باندې څه وکړئ پریکټس وکړئ د شاخ لرونکو دپاره دا دې ګورئ دلته دا دې ماته ستوي مثال ووایه نور مثالونه دلته در اخیسته سوي دي ګورئ داسې ورته ګورئ غټه برخه مو مرکزي برخه ټاکلې ده یعنې دغه زموږ اوږد زنځیر شو صحیح ده او دا مو د الکوکسي ګروپ دی د الکوکسي یعنې ایتوکسي شو په اول کاربن خو نو دا دی دا دوهم شو دریم څلرم اوس موږ دې ته وایو چې څنګه خبره شوه یو دا قاعده هم دلته په اکثرو ځایو کې اکثره کتابو کې په داسې شکل سره باندې لیکل شوي خو چې ما مخکې کوم شی تاسو ته تشریح کړی هغه عموما په ډېره کچه باندې هغه کارېږي چون چې دلته اوس داسې په دا طریقه باندې دی موږ تاسې داسې کوو چې
داسې هم نوم ورکولی شو مرکزي برخه چې ده د اکسیجن ته چې کوم کاربن نږدې دي هغه ته د یو څخه شماره ورکوو او بیا اوږدې برخې ته ځو. یعنې اوس ګوره دا کاربن چې د مرکزي برخه کې د اکسیجن سره وصل دی دا اول کاربن شو. د دې کاربن څخه اوس لوړ طرف ته که ولاړ شو خو دوم کاربن راځي درېیم نشته او دلته درېیم راځي نو اوږد زنځیر دا وټاکل شو. کوم یو؟ دا وټاکل شو. نو په اول کاربن کې موږ چیش لرو؟ میتایل لرو نه؟ او په دغه اول کاربن کې چیش لرو؟ دغه ایتوکس ګروپ لرو. نو اوس به دلته تاسې داسې ویلی شئ چې یو ایتوکسي یو میتایل ټوله اوږد زنځیر څو دی؟ پروپان دی. د دې لپاره دا نوم ټاکلی شي. داسې نوم ورته ټاکلی شي چې 1 2 3 4 5 چې 2 ایتوکسي بیوتان. د دې نوم 2 ایتوکسي بیوتان هم دی. 2 ایتوکسي بیوتان دا یې هم نوم دی او هغه چې دا اوس لیکل شوی دی دا یې هم نوم دی. یعنې دغه دواړې قاعدې د ایپاک دپاره منل شوي قاعدې دي. خو په ډېره کچه باندې دا قاعده کارېږي چې دا ما مخکې تاسو ته تشریح کړه. صحیح ده؟ خو که چیرې داسې راغلي وي تاسې په دې ته د غلط نوم نه ورکوئ. دغسې دلته پسې راځم ګوره شماره که د دې ځای را شروع کړو 1 2 3 په دوم کاربن کې دا سی ایچ پارس کوي. ښه دا چې شو سی ایچ دا دوه یې نو ایسته کوي. که چیرې دلته دوه وي نو دا بیا غلطېږي. یوه رابطه دا سی ایچ 3 سره لري. او اوس په اول کاربن کې میتایل دی په دوم کاربن کې میتایل دی. تاسې لیکلی شئ چې 1 2 ډای میتایل دا دی 1 2 ډای میتایل. څو کاربونه دي؟ 1 2 اوږد زنځیر څو کاربن لري؟ 3 نو پروپان شو نه؟ دا یې پروپان. او یو میتوکس په اول کاربن کې د میتوکس ګروپ هم. دغسې په کتاب کې نور مثالونه هم شته. تاسې به پر دې باندې چیش وکړئ پرکټس وکړئ. اوس د الکین د سلسلې په مرکباتو کې درته وګورئ د الکین سلسله دوه ګونې اړیکه چې کومې خوا ته نږدې هغې خوا څخه شماره ورکړو. دا د 1 کاربن 2 3 4 دلته به باید دا چیش شي دا سی ایچ 2 شي. دغه هایدروجن 2 کوي. ښه نو سی ایچ 2 دوه ګونې اړیکه کاربن یو دی رابطه یې ده د او سی ایچ 3 سره میتوکس ګروپ سره رابطه یې د سی ایچ 2 سره ده رابطه یې د سی ایچ سره ده سی ایچ بیا یوه اړیکه د سی ایچ 3 سره لري بیا سی ایچ 2 او بیا کلورین. او اوس دلته موږ داسې ویلی شو چې 2 میتوکسي په دوم کاربن کې چې شته د میتایل ګروپ شته. په څلورم کاربن کې بیا میتایل ګروپ شته. میتوکس ګروپ په دوم کاربن کې په څلورم کاربن کې میتایل دی په پنځم کاربن کې کلورین دی 5 کلورو اخر دا چیش دی پنتین دی. یو پنتین دی ځکه چې په اول کاربن کې دوه ګونې اړیکه ده. په اول کاربن کې دوه ګونې اړیکه ده او دا 5 کاربونه لري پنتین دی. دغسې دغه مثالونه دي. دا به تاسې ته سلایډونه خو دررسېږي د خیر سره پر دا مثالونه بیا تاسې د خیر سره پرکټس وکړئ او کار به وکړئ. راځم فزیکي خواصو ته. د ایترونو فزیکي خواص. ایترونو خو یو تر ټولو ښه خاصیت یې دا و چې ایترونه اور اخیستونکي دي او ما مخکې یو خاصیت تاسو ته ووایي هغه دا و چې مالدي ښه حل کوونکي دي. عضوي حل کوونکي د دوی نوم هر وخت راځي. فراري مواد دي یعنې اوچیږي په اوبو کې کم منحل دي مګر عضوي مرکبات په ځای کې حلوي نو ځکه دوی ته عضوي حلوونکي هم ویلی شو. مالیکولونه یې غیر قطبي دي نو ځکه د خپل ایزولوګ الکانونو په پرتله د جوش او ویلې کېدو نقطې چې شي دي ټیټې دي. د خپل ایزولوګ چې په پرتله الکانونو په پرتله د خپل ایزولوګ الکانونو په پرتله د دوی د جوش او ویلې کېدو نقطې ټیټې دي ځکه چې الکان سلسلې مرکبات چې دي هغه قطبي مالیکولونه دي او دغه مالیکولونه د هغه په نسبت چې غیر قطبي دي. داسې ورته وګورئ دا د ویلې کېدو درجې شوې د ځینو مرکباتو دا د ایشېدو درجې شوې د ځینو مرکباتو. راځم کیمیاوي خواص ته. په کیمیاوي خواص کې کیمیاوي خواص خو نو کیمیاوي تعاملونه دي. اول راځم هایدرو هیلوجینیشن ته. یعنې که چیرې موږ داسې ایچ ایکس هایدروجن هالایډ د دوی سره یو ځای کړو نو موږ تاسې ته الکول او الکایل هالایډ لاسته راځي. داسې دغه هایدروجن به یې د اکسیجن سره یو ځای شي بره به آر او ایچ جوړ کړي. آر او ایچ الکول شو که نه شو لکه اوس دلته ګوره دا د سی ایچ 3 او دی د دې سره به دغه ایچ یو ځای شي میتانول یا میتایل الکول به جوړ کړي. دا د میتانول یا میتایل الکول پاتې شو دا بل راډیکل لکه په دا مثال کې چې سی ایچ 3 پاتې دی. صحیح ده؟ هغه به د ایکس سره تعامل وکړي یعنې د هیلوجن سره الکایل هالایډ به جوړ کړي.
دلته میتایل دی د الکایل پر ځای کلورین ورسره یو ځای سي میتایل کلوراید ورڅخه لاسته راسي. دوهم هایدریشن اوبول د اوبو سره د دوی تعامل. که چیرې موږ د اوبو سره دوی یو ځای کړو نو څنګه ډېر اسانه موږ ته به الکول لاسته راسي. څو مالیکوله؟ 2 مالیکوله الکول ورڅخه لاسته راسي. فرض کړئ زه اوبه داسې تشریح ولیکمه. په دې کې به دا یو هایدروجن چې دی د دغه الکوکسي ګروپ سره یو ځای سي او یو مالیکول الکول به جوړ کړي. صحیح ده؟ دا بل CH3 CH2 چې دی د دې سره به بیا دا OH ګروپ یو ځای سي، دا به هم یو بل مالیکول الکول په سټیش کې جوړ کړي. یا صحیح ده؟ دا بل نو څو مالیکول به ایتایل الکول لاسته راسي؟ 2. دا شپږ به تاسو خراب کړي. د ایترونو اکسیډیشن د اکسیجن سره هم ایترونه تعامل کوي. ټول عضوي مرکبات د اکسیجن په شتون کې په شدت سره که تعامل وکړي سوځي، کاربن دای اکساید اوبه او انرژي تولیدوي. خو د هغه سره نور تعاملونه بیا دا دي. اوس مثلا دغه ایتر دي، که چیرې دا ایتر موږ راواخلو یو ځای کړو د اکسیجن سره، نو په دې ځای کې به څه تعامل سرته ورسېږي؟ په دې ځای کې ورته ګورئ داسې تعامل سرته رسېږي. اوس زه دلته د دا یوه طرف جوړښت داسې درته لیکم CH3 رابطه CH2 رابطه O. صحیح ده؟ ښه. دغه او چې موږ ته لاسته راغلی ده دغه اکسیجن په خپله دغه اکسیجن چې دی دا ښه دلته په پلازه دا پوره کړمه ستاسو ښه سر په خلاص CH2 CH3 ښه ورته متوجه سي. اوس په دې ځای کې تاسو ورته ګورئ دلته هم CH2 شته، دلته هم CH2 شته. یو هایدروجن د دا څخه یو هایدروجن د دا څخه، دا به د دغه اکسیجن سره یو ځای سي. د دغه اکسیجن د یو اتوم سره به یو ځای سي او چې به جوړ کړي یو مالیکول اوبه. صحیح شو؟ تاسې دا دوه ایسته کړئ معادله به توازن هم سي. نو کله چې اوبه یو مالیکول لاسته راغلي نو خو دلته اوس دلته داسې شو دا کاربون یوه اړیکه کمه شوه، د دې دا هم یوه اړیکه څه شوله؟ کمه شوه. او اوس په دې ځای کې دغه اکسیجن چې دی دا اړیکه به یې وش کېږي، دا اړیکه به یې څه شي؟ وش کېږي. او د دغه اړیکه به دا کاربون سره بس تاسې دلته خو یو هایدروجن د لاس ورکړی دی، اوس یو هایدروجن پاتې شو دغه دی. دلته هم یو هایدروجن د لاس ورکړی اوس دغه یو هایدروجن پاتې شو. صرف دغه اکسیجن چې د دوی په منځ کې دی دغه اکسیجن د دواړو په منځ کې اوس د یوه سره یو ځای شو. دا خو دلته خو CH پاتې شو، دلته هغه دوم هایدروجن چې دی هغه دوم هایدروجن به د دا کاربون سره دوه ګونې اړیکه جوړه کړي. دا به هم CH3 CHO سي، دا به هم CH3 CHO سي. د دواړو څخه به اسید الدیهاید لاسته راسي. نو دوه مالیکول اسید الدیهاید ورڅخه لاسته راځي. د ایترونو سوځېدنه دا خو ما درته ویله چې د هره سلسلې مرکبات چې دي که د اکسیجن سره تعامل وکړي او محصول یې اوبه کاربن دای اکساید او انرژي وي دې ته د سون تعامل وایي. نو پر دې باندې نه غږېږم د ایترونو لاسته راوړنې ته راځم سي. د ایترونو د لاسته راوړنې په پوره کېدو سره نو د خیر سره موږ تاسې د نورو درسونو په دغه ځای پای ته رسوو. ایتر د ویلیمسن په طریقه باندې چې یو انګلیسي عالم دی په 1850 میلادي کال کې د الکایل هلایډونو او فلزي الکولیتونو د تعامل څخه ایترونه لاسته راوړله. د ویلیمسن دغه ته سوډیم الکولیت وایي او دا ته الکایل هلایډ وایي. که دا دواړه موږ تاسې یو د بله سره یو ځای کړو نو موږ تاسې ته به ایتر لاسته راسي او یو غیر عضوي مالګه به لاسته راسي. ایتر دا معنا دا سوډیم به د راډیکال ځای ونیسي او راډیکال به د سوډیم ځای ونیسي. سوډیم چې د راډیکال ځای ونیوي د ایکس سره یو ځای شو سوډیم ایکس. په تیر تعاملات کې ما درته ویل مال ایکس چې دی یو نیکلوپیلیک دی، هسته خوښوونکی دی. سوډیم مثبت چارج لري نو موږ دې ته هسته ویلی شو. سوډیم د ایکس سره د تعامل وړتیا ډېره لري نسبت تر آر، نو ځکه آر د آر پر ځای ایکس د سوډیم سره تعامل کوي. آر چې پاتې شو اکسیجن مجبور دی چې چا سره تعامل وکړي دا پاتې برخې سره چې هغه آر دی. نو په دې ځای کې تاسو ورته وګورئ دلته موږ سوډیم ایتیلیت لرو. د دغه مرکب نوم سوډیم ایتیلیت دی. دا سوډیم د برومین سره تعامل کوي، سوډیم بروماید یو غیر عضوي مالګه جوړوي او دغه د ایتوکس ګروپ چې دی هغه رابطه د میتایل د ګروپ سره جوړوي، دغه میتایل د ګروپ سره.
نو دلته اوس نو دا کوچنۍ برخه ده دا یې میتوکسي دا یې ایتان او یا دا یې میتایل ایتایل ایتر. دوهم د اوبو ایستلو تعامل څخه موږ کولی سو چې د اوبو د ایستلو د الکولو څخه یو مالیکول د دوه مالیکول الکولو څخه یو مالیکول اوبه وباسو. موږ کولی سو چې ایتر لاسته راوړو. مثلا زه دا عمومي معادله تاسو ته داسې تشریح کوم. R رابطه O رابطه H دا څه شول؟ دا د الکولو یو مالیکول سو نه. اوس د الکولو بل مالیکول هم لیکم R رابطه OH. صحیح ده؟ اوس به زه راولاړ سمه داسې به وکړمه دا به یو ځای کړمه یا یو ځای به یې کړم یا به دې ته د کتلیس په حیث باندې چې شور واچومه سلفوریک اسید. سلفوریک اسید به د دوی څخه یو مالیکول اوبه وباسي H2SO4. سلفوریک اسید به د دوی څخه یو مالیکول اوبه وباسي. صحیح ده؟ یو مالیکول به داسې چې دغه یو دانه هایدروجن به یو اتوم هایدروجن به د یو رادیکال هایدروکسیل سره چې وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې به د دې څخه H رابطه OH دا شی لاسته راسي. صحیح ده؟ جمع هلته به چې پاته سي د الکوکس ګروپ دی RO. اوس خو نو دا ګروپ بالا تاسو چې پیسه پیژنئ که هر ځای رادیکال د اکسیجن سره رابطه درلودل او یو رابطه یې زیاده پاته و دغه ته موږ تاسو د الکوکس ګروپ وایو. صحیح ده؟ نو د الکوکس ګروپ دی دلته رادیکال پاته دی. رادیکال به د الکوکس ګروپ پوره کړي خپله به هم پوره سي. ایتر ورڅخه لاسته راغلی. اوس تاسو کولی سئ ډای میتایل ایتر د میتایل الکولو څخه داسې لاسته راوړئ. CH3 دا رادیکال سو رابطه O رابطه H. میتایل الکول دی نه دا میتایل الکول سپه یو بل مالیکول یې هم لیکمه CH3 رابطه OH. صحیح سو؟ اوس دلته چې کله دوی تعامل سره کوي د دا یوه الکولو د یو مالیکول الکولو هایدروجن د بل مالیکول الکولو د پوره هایدروکسیل سره به یو مالیکول اوبه چشکې لاسته راکړي. مشکل خو نشته دلته. صحیح ده؟ جمع بیا به چې لاسته راسي بیا به د میتوکس ګروپ چې تاسو وینئ دغه د میتوکس ګروپ چې دی دا به د میتان سره یو میتایل د ګروپ سره یوځای سي. میتوکس به زه یې پلاولی کوم CH3 O رابطه هغه بل CH3 به هم ورسره چش سي رابطه ورسره جوړ کړي او مرکب به جوړ شي. اوس دا مرکب تاسو ګورئ دا ایتر دی یو میتایل بل میتایل دا ډای میتایل دا ایتر ډای میتایل ایتر ورڅخه لاسته راغلی.